سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به مو تن سي. ورونو یو عالم دی د نوم اخیستلو څخه یې ډډه کوم. هغه دا ویلي دي چې موږ دغه شل کلنه جهاد یا هغه قربانیانې چې ورکړي دي د ګوشتېپې کانال دپاره مو نه دي ورکړي چې د هغې څخه هره ورځ لیدنه کړي او دا وایي د ګوشتېپې کانال دی او د ګوشتېپې کانال دی او د ګوشتېپې کانال دی. نو د دوی دپاره پکار دي چې دغه زما مدرسې له دوی د تشویق په خاطر راشي او د دوی څخه لیدنه وکړي. دا زمونږ جهادونه او دغه قربانیانې د دغې مقصد دپاره وي او نه د دې دپاره چې ګوشتېپې کانال دی او ګوشتېپې کانال دی. بله خبره یې دا کړې ده چې د ښځې مکتبونه یعنې څه؟ ښځې ته صرف ډوډۍ ورکه، ښه ډوډۍ ورکه او کور کې وساته او بچیان ترېنه راوړه. دا دوه د هغه خبرې وې چې زه د دې خبرو سره موافق نه یم او زه ورته د قرآن او د حدیثو په رڼا کې پوره او مکمل جواب لرم. او زه خپله شخصا دغه علم چې د ډیر خدمت اسلامي برخه کې ډیر خدمت وړاندې کړي دي، نو دې په خاطر باندې چې د انسان نه اشتباه کیږي، نو زه نه غواړم چې د هغه نوم واخلم او په دوو خبرو چې ناسمې وسي د هغه ټول خدمات په لغته ووهل شي. نه، انسان د غلطي کیږي، نو د دې په خاطر باندې د حکومت په چارواکو او هغې عالمانو باندې دا غږ کوم د یو افغان په صفت چې د داسې عالمانو باید مخه ونیول شي، ولې چې دوی ډیر شاګردان لري او د هغوی هغه خرابه ذهن سازي کیږي. باید موږ ټول د دغې علم پوهاوی ټولنې ته ورکړو چې عصري علم او دیني علم دواړه فرض دی. او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغې وخت کې شمشیربازي وه، د هغې وخت همدغه ټکنالوژي وه، د جنګ وسلې همدغه وي او په همدغې برخه کې موږ ډېر فتوحات لرلي دي مسلمانانو او هماغه څه دي چې نن ته مسلمان او زه مسلمان یم. نو دا د هغې وخت ټکنالوژي وه او په دې کې مقصد تاسې ویني چې صفر نه الحمدلله اناغ ته موږ را رسېدلي وو. نو دلته چې اوس افغانستان بیرته شاته پاتې تللی دی، دلته موږ هغه څه چې ټکنالوژي ده موږ یې نه لرو او هماغه څه دی چې موږ هر ځل دپاره اشغالیږو او موږ ونه شو کړلی چې دوامداره حکومت ولرو او دوامداره حکومت مو پاتې شي. د دې دپاره چې موږ په ټکنالوژۍ باندې سنبال نه یو، موږ د عصري علم نه بې برخه یو او د خلکو پوهاوی هم په دغې برخه کې پکار دی چې عصري او دیني علم دواړه فرض دی او هغه عالمان چې په دغې برخه کې دغه نوه خبره کوي د دغه مخنیوی وشي تر څو موږ د یو پرمختللي افغانستان څخه برخمن شو. زه دا وایم او دا ویل غواړم د یو مسلمان او افغان په صفت باندې چې که چیرته موږ او تاسې عصري او دیني علم ولرو، په عصري علم سره موږ کولی شو چې خپل اسلام وساتو. څنګه اسلام وساتو؟ هغه داسې اسلام وساتو چې موږ به په خپلو اولادونو باندې کنټرول لرو، موږ به د خپلو سرحداتو نه کنټرول لرو او په هغې ځای کې به موږ د دې حق لرو چې خپلو اولادونو ته دیني علم ورکړو. اوس موږ چې د عصري علم نه نه یو سنبال، لکه څنګه چې فلسطین نه دی سنبال، اوس نشي کولی چې د یهودو نه خپله دفاع وکړي او نشي کولی دغه مسلماني نړۍ چې د هغوی نه مثلا هغه خپل ورور را خلاص کړي، مظلوم ورور را خلاص کړي چې هغه د دې خپلو ورونو څخه مدد غواړي خو دوی ورسره نشي کولی چې دوی په عصري علم او هغه ټکنالوژي نه دي سنبال. لکه څنګه چې یهود دي، یهود څه کم 10 میلیونه نفوس دی،
مګر ټوله اسلامي نړۍ د ځان غلامه کړې ده. زما خبرې صرف په دې باندې دي چې موږ او تاسې باید داسې علم ونه لرو چې هغه عصري علم ته په داسې سترګه وګوري چې دا فحشا ده، دا فتنه ده. نه، عصري علم او دینی علم دا چې دواړه شي، دا مضبوط پولاد شي، نو دا بیا ته کولی شي له دې د برکته ته کولی شي چې هر ځای ته اسلام هم ورسوي، هر ځای ته خپل غږ هم ورسوي او هر چا باندې خپل ځان هم ومني. دا چې موږ اشغال کیږو، موږ نه لرو هغه څه چې زموږ سره کومک کوي زموږ د پرمختګ دپاره، نو فلهذا دا نو عالمان نه منو. او بله یوه لویه سپارښتنه خپل ولس ته ورکوم، ولې چې دا موږ بار بار تجربه کړې چې هغه اشخاص چې د مکتب دروازې ورته وازې شي او دا امکانات ولري، نو دوی باید دا خپل اولادونه په دې عصري علم باندې بیا دومره پړسوي چې دیني علم ترې نه هېري. بیا هغه د ایاک نعبد و ایاک نستعین په معنا باندې نه پوهېږي، لمونځ نه کوي، نو په معنا باندې به بیا دا څه پوه شي. نو موږ داسې خلک نه غواړو. موږ حکومت دا هم د حکومت ضعیف والی دی چې مقصد موږ دغه شانتې دغه توازن د لاسه ورکوو. که چېرته موږ ښه حکومتونه لرلی او نه اشغالېدلی او نه خرابېدلی او عصري علم باندې سمبال وي، نو دغه توازن به مو هم ساتلی، د وطن پرمختګ به مو هم ساتلی او اسلام به مو هم نړۍ ته رسولی. نن زمونږ خلک او هغه ماشومان چې کم سنه دي اروپا ته ځي د غربت له وجې یا د نورو وجې، هغلته ځي په فتنو کې مبتلا کیږي. که چېرته موږ یو رسېدلی او پرمختللی افغانستان درلودلی، نو دلته به موږ خپل ملک هغه مسافري ولایتونو ته کولې او په دې سره به موږ خپل فامیلونه هم ځان ته را دعوتولی شوې او یو ښکلی ژوند به مو درلودلی، هم به مو دا دنیا خسته وي، هم به مو هغه. نور وخت مو نه نیسمه. د حکومت د هغو چارواکو نه مې هیله دا ده چې تاسې باید په دې برخه کې د خلکو ښه پوهاوی وکړه او هغه عالمان چې داسې ویناوې ده کې د هغو د مخنیوی وکړه او ښه پوهاوي کوشش یې وکړئ. نور وخت مو نه نیسمه. په رب مسپارم، ما در سره په خپلو نیکو دواګانو کې ساتئ. د الله په امان. که څه غلطي شوي بخښنه کوئ. د خدای په امان.